السلام علیکم. وعلیکم سلام. مېلمه په خیر. وروره یو تپوس کوم. وایه. د جامداد خان به ما ته کوم ځای میلو شي؟ ولې خیر خو دی؟ هلته یو څو بوساړي دي، یو څو جیره باخوا د یو پټي ګوټ کې دي چې راته وایي چې دا جامداد خان دي. اصل کې زه د بوساړو سوداګر یم. ما که دا بوساړې خرڅوي چې زه یې واخلم. ها تپوس تا کولو، ما ته اوموس چا وویې نو زه هم تاله را روان وم. ښه نو ګنې ته جامداد خان یې؟ بلکل زه بوساړې خرڅوم. نو بس بیا خبره کوه. یاره خبره به ته زه څه وکړم، اصل کې غنم ګران شو نو ورسره بوس هم ګران شو، خو زه خیر ته مېلمه تا سره به ګوتې نه ماتوم. نه یار بیا خو خبره وکړه که نه. ښه بس ته مېلمه او ستا خاطر مېلمستیا دې م پکې 4 بوساړي دي او 400 روپۍ به راشي. جامداد خانه 4,000 ډېرې دي که نه؟ نو انصاف پتا ته مو وایه. زه به هم بیا خرڅوم، بچو له پکې سیروړه ګټم. داسې به وکړو جامداد خانه چې زه به درله درکړم پوره 2,500 روپۍ. نه نو 2,500 هم لګي دي که نه، ګوره نو ډېر فرق دی که نه. زه یو 200 روپۍ د پاسه شوي. ګوره مېلمه خبره به ته کوم صفا روپۍ به نه اخلم پوره 3,000. که دې خوښه یي نو واخله، ګینې راځه ته مېلمه یې چې ډوډۍ دی په ما حق دی دا به وکړې او بیا به ځې. خو دا 1,500 روپۍ به مخکې والې او 1,500 روپۍ چې زه ګاډي راولم او بوس وړم نو بیا به درکړم. ټیک ده؟ ټیک. ها اوس اجازت راکړه. یاره څه ډېره بې مناسبه غوندې خبره ده نو چې وچې شونډې رانه ځې. نه خیر دی بیا به شي. ښه اجازت راکړه. ځه په مخه دې ښه. سلام علیکم. په مخه دې ښه. یا الله چې چاله یې ورکې نو بیا یې څومره په اسانه ورکې. چې دا جانداد دی څوک زموږ کلي کې خو نشته، که د بره باندې یي نو مړه زه پرېږدی خپل کار به کوي. چې دا جوړه مو ګنډله استیکۍ بیا ځان نه زمانه په خپله ډنډه سوځو. خیر شه استاد څنګه؟ خیر ښه ده چې په وخت راجګونې بس ما خو دوکان بندولو. ولې جوړه تیاره شوه؟ دا ټول کارونه مې پرېښودل او ستا کار بيو. زنده باد. څومره پیسې شو استاد؟ پیسې ما ته څه پته نه، ته دې راکړې. ګلخان استاد له خو زه 1,000 روپۍ ورکوم، تا له به یو لس زیاتې درکوم. ولې 4 جن کار وکړه نه؟ آفرین. 3 4 دا والا 200 شدوري ګټ ډېر تلویح وکړه بیا موږ نه تپوس کړو. نو اصل کې کپڑے ضرور ریڈی رکھو کپڑے جا تو خدا سے کار وکړي چې بس 2-3 ځله به اور ایستره نه ساتي. ښه بېغمه استاد خو یو کار وکړې چې د جمعې په ورځ به چیوله او جنګ د خامخا راځي. نو بس کوټې هم را سره ما ته کار ډېر زیات دی که نه نو خامخا به درته. سلام علیکم. جا داسې کپړې مې د لو ګنډلې مړه چې بس ټول واجب باندې ښایسته ښکاري. شازیه لورې یا شازیه درلم موري. څه دي موري؟ لورې په دې کټوۍ کې لګورو یو 3 مرچکې پې واچوه راوړوئ دا سر خو مې وچاوده د درد ده. موري راوړم درله. وای خدایه وای خدایه سر مې مات شو که نه. وای دا دي موري را مې وړو درته. وای موري وای څه کوئ دا څه کوئ؟ راځي لولې جی دادی دا څه لوګیم جوړ ودرېږلې جوړ کړي نېکبختو. وای دا جمالو ترور وي چې دا مرچکي لوګېږي نو د سر دا درد به یې ښه شي دنه لره شوي. یا ناوې ګوره که دا د سر درد دی په دې لوګو باندې تللی که نه د مرچکو خبر نو نیکبختې نو ډاکټرانو به په بوتلو کې دا لوګي وختي بند کړی وي او په مونږ به یې خرڅو سبا ناوې هسې دا نقصه درته ښولې لږ صبر وکړه چا وه
دا جمالو ترورات اخوي جمالو او کنه دا خدای دا ولات زما خو په تندي راشوه خدای شته ته څنګه زما هم لږ دا تندې خو داسې لون شانتې شو نو د خولې نه به لون شوي نو دا یو سکنه زوی دا یو سکنه بچه داسې خطونه یې خولي وی هلا بچو ډېره خواري مې سره وکړه که میدان دې ونه ګټلو نو د خپې لاندې به دې چیخلې کوم د خان میدان به ګټي ده خیر خانو دا د تازهدین زوی دی جانان کپړې راوړي خان سلام علیکم وعلیکم السلام جناب بچو په خیر راغلی خیر اوسې خان خیر دې کېنه بچو نه خان زه ځم مانا وخت دی ما خان دی استاد مې خان نه کپړې ول جوړې شوې او خانم ما په خپل لاس جوړې کړي مهرباني او څومره پیسې شوې نه خان استاد مې خان نه پیسې مال بس کپړې ولې ورکړم دا پیسې به زه په خپله ورکړم خو ته کېنه چای پوس کړه که نه خان بس ځم سلام علیکم وعلیکم السلام په مخه سلام علیکم وعلیکم السلام ګولیا جی خان دا کپړې والا او دې کې دا فري کپړې مې بېلې کوو بیا خوب یې کړی اوسه عمده خبره مام کوله خان الکا زمي ته به کپړې ځا چوم بس ٹھیک ده زما ماشنا دی سپلای ورته ځا چوم درا دا کپړې بس راکې کنه یار تو ہے تو ها وای تا الکا غلامیا دا کپڑے دی پچا ګڼلې ته خو په شرمونو و شرمونه جانانا خان له دې کپڑے ورسولې او کنه استاد ډېر زیات خوشحاله شو خو پیسې راکولې خو ماتې ونه غوښتې ډېر دې ښه وکړل بچو استاد ته چې ښار ته لاړې که نه نو ما یو د واده بله جوړه مو ګنډله تا وګنډله دا څه وې ساجي دواله 40 روپۍ ول تا ته زه ته روغ یم 2 3 4 دواله بس وای والله ته خو پټ باچاو خته نو استاد اوس په دکانداره شو ګوري سرګرول ته به ته ټیم نه یم